د سهار لمونځ کولو وروسته اراده وه چې مظفرآباد کشمیر ته به نن ځو چې د پنډۍ څخه 1.5 کیلومتره لارې باندې وله. ملګرو خپل بایکونه سټارټ کړو. زه د ارشد سره پر بایک کښېنستم او سفر شروع شو د مظفرآباد په لور باندې. حماد او د ملګرو پرون لا جواب راکړ چې موږ کشمیر ته نه ځو ځکه چې هلته ډېر سیلابونه راغلي دي او لارې بندې دي. د سهار ناشته مې نه وه کړې نو د یو اوسپنې پر پل باندې د روډ بلې غاړې ته واوښتېدلو چې د سهار ناشته وکړو. چله خیره موږ بیرته د روډ هغې خوا ته رالو. هغه خوا اسلام آباد ته د روډ هغه غاړه او هغې غاړه چې د پنډۍ د سهار پورې ناشته هم نه وه کړې. نو اوس د لې په دې هوټل کې ناشته کوو. بیا د دې وروسته څو سفر دی کوم ځای له ځو؟ تقریبا مظفرآباد نه ځو 144 کیلومتر دی، تقریبا 4 غنټې سره 4.5 غنټې. یو سل څلوېښت کیلومتر سفر دی. نو وایي 4-5 غنټو کې هلته رسېږو. دغه هوټل د یو کوټیوالو او په دې هوټل کې کارکوونکي یو ځوان رالی او راته ویلې چې په زله زه ستا هر ولاګ ډېر زیات په شوق ګورم او تاسې کومه جامه اغوستې ده دا ډېره زیات خوند در سره کوي. عکس یې هم را سره واخیستې. د دغه ځوان اخلاق او مینه ډېر زیات خوند راکوي او د الله شکر مې وکړي چې الله د خلکو په زړو کې زما لپاره ځای جوړ کړی دی او د هغه هم زما لپاره یو لویه سرمایه ده. چمون یو ځوان وویلې غزله راسته غاړه ډېره خوند راکوي. ما ویلې بس هغه به درد کمه کړي غواړې ویلې یا بس دې واغونده تا سره ښه خوند. دلته د سهار ناشته کولو وروسته پټرول پمپ ته لاړو. هلته بایکو ته پټرول او راچل کېدو وروسته یو دوکان څخه مې پلاستیک راواخیستې چې د خپل بیګونه مې په هغې کې وتړل چې کېدی شي مخ ته باران وسي نو دا شام به نودېږي نه. دغه ټول کارونه کولو وروسته د مظفرآباد په لور باندې تګ شروع سولو. په لارې کې نری باران هم را باندې وسولو او د لارې ویو ډېر زیات خوندور و. هوا داسې معلومېدل لکه چې د جنت څخه را روانه یې. کله چې موږ سرینګر هایوې ته وختل نو په لارې باران ډېر تیز سولو او موږ د یو ټنل لاندې ودرېدل. څه خبره داسې ده چې دلته د سرینګر په روډ باندې ولاړ یو ټنل دی د دې لاندې ولاړ یو د باندې باران ډېر زیات شو دی. نو موږ دلته ودرېدل. دا نور بایک سوالام د دې ولاړ دي. باران کله لږ ودرېږي نو بیا به انشاءالله مخ ته سفر کوو. باران چې کله ودرېدی نو پر مخ تګ شروع سولو. دا تګ ډېر زیات نه دی سوی ځکه چې یو واره بیا باران تیز سولو او موږ د یو بس سټاپ باندې ودرېدل. دلته مې یو څه عکسونه واخیستله. باران چې ودرېدی نو سفر یو واره بیا شروع سولو. دې سفر باندې بیخي ډېر زیات خوند اخیستو ځکه چې یو ځای به باران تیز سو یو ځای به سلو سولو. اسمان به واره وریځ ویني او بیا به برته شین سولو. دغه ژوند هم د یو سفر شان دی. په یو لارې کې به ستړیاوې راځي، په یو لارې کې به اساني راځي، یو ورځ به خوشحالي او یو ورځ به غم وي. خو که موږ هره ورځ د الله په شکر سره تېره کړو نو زړه ته به سکون راځي. په لارې چې روان ولم نو د زرغونې ونې د زرغونه غرونه او په دې غرو باندې جوړ شوي کورو زه حیران پاته کړم او زړه مې وویل چې بېشک الله په هر څه باندې قدرت لري. په دې ځمکه باندې ولاړ د غرو کلکوالی او په دې باندې زرغونه بوټي، زرغونې درختې او بیا پر دې باندې جوړ شوي کورونه، دا ټول و موږ ته د الله قدرت او رحمتونه را یادوي. ښه خبره داسې ده چې موږ درته د مري ټاپ ته راوختل. هغه وریځ ته تاسو کتلی شئ د غرو پر سرو باندې دا دی ګرځي. دلته نو هم باران سوی دی. په لارې خو ډېر بارانونه وسولو. واره دوی ودرېدل ځانونه به مې وسا کړل. نو اوس دا درته د خیره رالو د لې ودرېدې سړی څه ځانونه به وسا کړو بس بیا به د هغه وروسته سفر شروع کړو. څو ارشده څو سفر لا پاته دی؟ تقریبا 110 کیلومتره 100 کیلومتره لاره لا پاته ده. 100 کیلومتره سفر به نور کوو. سپورټر دا ډېر ستړی سفر دی خو دا د خوند بیا ډېر زیات دی کې ډېر ویو سړی لیدلی شي. نو وګورئ کورونه هغه دي ټول لاندې پاته دي. ماشاءالله ډېر خوندور ویو دی.